In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amiran sabirim da salk latarapa tul lidun ko ridun kuta salamuna ihtiramat rundukum pade halachi jwan bamu da khokhayo da khushalayo da kusi. Nan zmug video pa past continuous tense bani da. Mog simple present tense, present continuous tense, present perfect continuous tenses کړی دي او ورسره مو past tense شروع کړو په past tense کې مونږه simple past tense تر دې دمو کړی دی نن مونږ past continuous tense باندې بحث کوو څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ لومړی کار دا وی چې د tense دقیق د استعمال ځای تاسو سره شریکو چې په کوم ځای کې مونږ کوم tense استعمالولی شو کله چې تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې کوم ټینس په کوم ځای کې درست او صحیح استعمالیږي بیا د هغې سټرکچر او ساختار استعمالول داسې ستونزمن کار نه دی بیا هغه ډېر زیات آسان دی نو موږ دې ته راځو چې پاست کنټینیوس ټینس موږ په کومو ځایونو کې استعمالولی شو Past continuous tense shows an action which was in continuation or which was in progress دغه ټینس پاست کنټینیوس ټینس هغه کارونه ښیي هغه فعالیتونه ښیي چې هغه په جاري حالت کې وو at some time in the past continuous tense هغه کارونه ښیي چې په تیره شوې زمانه کې په یو خاص وخت کې په جاري حالت کې The time of action may or may not be shown دغه د کار هغه جاري حالت چې کوم وي هغه وخت شاید موږ تاسو وښایو یا یې ونه ښایو چې yesterday morning 2 days ago the day before yesterday for example you say I was sleeping yesterday morning I was sleeping at 8 o'clock yesterday morning پرون سهار زه 8 بجو پورې ویده وم نو دغه yesterday morning که دا پکې وښیو که ونه ښیې no problem دوهم shows an action which was in progress when another action happened دغه past continuous tense هغه action او هغه فعالیت هم ښیي چې هغه خو په جاري حالت کې وو was in progress was in continuation په جاري حالت کې وو when another action happened چې بل کار وشو بل کار واقع شو نو د دې مقصد دا دی چې یو ایکشن ستا په کنټینیویشن کې یو کار دی په جاري حالت کې او بل کار واقع شو چې هغه لومړی ایکشن یې انټرپټ کړ نیکسټ پاست کنټینیوس ټینس شوز ټو ایکشنز ویچ ور ان پروګرس دغه پاست کنټینیوس ټینس هغه دوه کارونه هم ښیي ټو ایکشنز ویچ ور ان پروګرس or in continuation at the same time دوه کارونه په یو وخت کې جاري وو or simultaneously at the same time or simultaneously یو معنی لري دوه کارونه په یو وخت کې په جاري حالت کې وو یو کار په جاري حالت کې او بل کار هم د هغې سره parallel په یو ځای کې په جاري حالت کې وو While I was explaining past continuous tense کله چې ما past continuous tense تشریح کوو my brother was watching a film زما ورور یو فلم کته نو both of the action were in continuation دواړه کارونه په جاري حالت کې وو په تیره زمانه دغه خو د past continuous tense د استعمال هغه دقیق ځایونه دي چې تاسو په دغه ځایو کې استعمالولی شئ اوس راځو د دغه past continuous tense سټرکچر ته ساختار او جوړښت ته مونږ ویلو چې د هر ټینس دپاره خپل جوړښت دی او د هماغې مطابق مونږ خپله جمله جوړو د هغې سره خپله جمله مقایسه کوو چې آیا په کوم ځای کې مونږ اشتباه کړې ده یا مو نه ده کړې یا ټینس مو په درسته طریقه مونږ استعمالوو یا نه نو سټرکچر مونږ سره د پاست کنټینیوس ټینس دا دی چې مونږ استعمالوو سبجیکټ پلس واز یا ور پلس ورب ing او rest of the statement یا rest of the sentence دغه کې یو خبر په ذهن کې باید یاد ولرئ چې دغه سبجیکټ کې موږ سره I, we, you, they, he, she, it, احمد، محمود دوه کسان او ډېر کسان د هماغې سبجیکټ مطابق یا موږ واز استعمالو یا موږ ور استعمالو د دغه واز او ور یا SMR د دقیق استعمال لپاره موږ په ګرامر کې څلورمه ویډیو کړې وه تاسو هغه
کتلی شئ چې دقیق په دې باندې وپوهیږئ. خو موږ چې کله دلته سبجیکټ I, he, she, it یا سنګولر ناون یا پروناون ولرو د هغې سره موږ واز استعمالو. او کله چې دغه سبجیکټ زموږ سره وی یو دی وي احمد او محمود مطلب جمع ناون یا پروناون وي بیا سره موږ ور استعمالو د ورب سره آی ان جي استعمالو او رست اف د سنټنس استعمالو. نو دغه یو خبره په دې کې ده چې I, he, she, it سره موږ واز د وی یو د سره موږ ور استعمالو. ان شاء الله زه په دې باندې اوس مطمئن یم چې کله سبجیکټ زموږ سره he, she, it موږ سره څه استعمالو کله چې وی یو دی وي موږ سره څه استعمالو ځکه چې ستاسو دا شپږم ټنس دی. نو شپږم ټنس پورې تاسو سبجیکټ باندې پوهیږئ چې د سبجیکټ مطابق موږ کوم هیلپینګ ورب استعمال کوو. په دغه ټنس کې چې کله موږ تاسو سوالیه یا پوښتنه جوړو یس نو کوېسچن موږ جوړو نو موږ دغه واز یا ور د جملې شروع ته راولو بیا هماغه سبجیکټ چې کوم دی هغه استعمالو د سبجیکټ سره ورب آی ان جي استعمالو رست اف د سنټنس استعمالو په آخر کې د سوالیه یا کوېسچن مارک استعمالو. د دغه ځواب موږ پازیټیو یس پلس سبجیکټ پلس واز یا ور الته چې موږ سره کوم سبجیکټ سره واز استعمال شوی دلته هم واز او ور استعمالو. بیا په منفي کې نو پلس سبجیکټ واز یا ور ناٹ یا وازنت یا ورنت موږ شورت استعمالو وازنت یا ورنت. دغه مو د مثبت او د منفي ځواب ورکولو لپاره سټرکچر. بل سټرکچر چې موږ کله منفي جمله جوړو د هغې لپاره موږ سره دغه سټرکچر استعمالیږي چې سبجیکټ پلس واز یا ور او پلس ناٹ I wasn't, we weren't, you weren't plus verb ing او plus rest of the sentence دغه مو منفي سټیټمنټ دی منفي جمله ده. او کله چې موږ تاسو WH یا انفارمیشن کوېسچن جوړو د هغې لپاره موږ WH اول استعمالو بیا واز یا ور پلس سبجیکټ پلس ورب آی ان جي او پلس رست اف د سنټنس او دغه WH باندې هم اوس تاسو پوهیږئ چې په WH کې موږ وټ لرو ویر لرو وین لرو وای لرو هاو مچ لرو هاو مینی لرو او داسې نور موږ استعمالولی شو. دغه کوم سټرکچر چې دی دا پاست کنټینیوس ټنس د دې مقصد دا دی چې موږ استعمالو پاست کنټینیوس ټنس بیا ورسره پلس ون او پلس سمپل پاست ټنس استعمالو. دا سټرکچر د هغه کارونو لپاره استعمالیږي د هغه اکشن لپاره استعمالیږي چې کله یو کار په جاري حالت کې او بل کار واقع شي بل کار هپن شي. موږ د پاست کنټینیوس ټنس د استعمال لپاره دا خبره وکړه چې پاست کنټینیوس ټنس موږ د هغه اکټیویټیز لپاره استعمالو چې په تیر زمانه کې په یو وخت کې جاري حالت کې. دوهم موږ دا ول چې یو کار په جاري حالت کې وي خو بل کار واقع کیږي هپن کیږي. د هغې لپاره موږ دا سټرکچر استعمالو چې پاست کنټینیوس ټنس موږ استعمالو. موږ پاست کنټینیوس ټنس استعمالو بیا ورسره وین استعمالو او بیا سمپل پاست ټنس استعمالو. دغه وین کلاس چې کله دی نو دا موږ سمپل پاست ټنس استعمالو دا یو کار مو په جاري حالت کې چې بل کار واقع کیږي. په دې کې یو خبره ده چې کله موږ دغه وین کلاس د جملې شروع ته استعمال کو بیا دلته موږ کاما استعمالو بیا کاما استعمالو د دغې په منځ کې دوهمه برخه چې د دې ټنس نه بیا موږ کنټینیوس ټنس استعمالو. دغه موږ بل یو خبره د پاست کنټینیوس ټنس د استعمال دا وکړه چې دوه کارونه په یو وخت کې په جاري حالت کې نو بیا موږ سره دا سټرکچر استعمالیږي چې موږ استعمالو وایل پلس پاست کنټینیوس ټنس. While I was teaching, while I was explaining past continuous tense, my brother was watching a film. ما past continuous tense تشریح کو زما ورور فلم کته. نو دا هم دوهم بخش یا دوهم برخه چې دا هم past continuous tense موږ استعمالو او چې کله موږ while کلاس د جملې په شروع کې استعمال کو بیا کاما استعمالو. I was explaining past continuous tense while my brother was reciting the Holy Quran. ما past continuous tense تشریح کو زما ورور د قرآن شریف تلاوت کو. موږ دغه while کلاس چې کله استعمالو د جملې شروع ته نو کاما استعمالو او موږ کولی شو چې اول past continuous tense استعمال کو بیا while کلاس استعمال کو خو while کلاس سره هم موږ پاست کنټینیوس ټنس استعمالو او د وین سره موږ وین هم موږ د جملې شروع ته استعمالولی شو بیا کاما استعمالو خو د وین سره موږ سمپل پاست ټنس استعمالو د وایل سره موږ
پاست کنټینیوس ټینس استعمالو دغه دوه کارونه په جاري حالت کې ښایي. نو په دې باندې خو تاسو پوه شئ چې مونږه پاست کنټینیوس ټینس په کومو ځایونو کې استعمالو. دغه د پاست کنټینیوس ټینس د استعمال هغه مختلف ځایونه دي او په دې باندې هم تاسو پوه شئ چې مونږه د پاست کنټینیوس ټینس لپاره د کومو سټرکچرونو کار اخلو. اوس به دغه پاست کنټینیوس ټینس استعمال او سټرکچر په مثالونو کې تشریح. فار ایگزامپل آی سی سلیمان was playing football yesterday morning. I say Suleiman was playing football yesterday morning. Suleiman is a subject and it is a singular subject. We use was with that and we use verb plus ing in data mungwayu rest of the sentence. Suleiman porun sahar football kao. It means his action was in progress. His action was in continuation. The second example I have is Kamran and his brother were sleeping. Kamran and his brother were sleeping. Kamran plus his brother. It means we have two people. Plural subject مونږ لرو نو دا غي سره مونږ به څه استعمالو ور دا غي سره مونږ څه استعمالو ور او sleeping verb ing. Kamran and his brother were sleeping. Kamran او د هغه ورور ویده وو. Their action was in continuation. د هغوی د خوب کول د په جاري حالت کې یا مونږ دوهم دا ویل چې کېدلی شي هغه وخت may be shown or may not be shown. کېدلی شي هغه وخت پکې مونږ تاسو وښایو یا وخت پکې ونه ښایو. نو Kamran and his brother were sleeping. هغوی ویده وو. کله no need of that. نو د هغې بیا ضرورت نشته چې مونږ تاسو خامخا وایو چې پرون سهار پرون ماښام یا بله ورځ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ. پاست کنټینیوس ټینس چې کله مونږ استعمالو دوهم استعمال دا دی چې I say I was watching a drama when my brother entered to my room. دوهم استعمال مونږه د پاست کنټینیوس ټینس دا وایو چې یو کار په جاري حالت کې او بل کار انټرپشن وکړو بل کار واقع شو. I was watching a drama. ما ډراما کتله. زما دغه کار په جاري حالت کې و. When my brother entered to my room. کله چې زما ورور زما اتاق ته را داخل شو ما فلم کته ما ډراما کتله. نو زما دا کار په جاري حالت کې و. وروسته هغه راغی. مونږ دا کولی شو چې دغه کلاس وین کلاس مونږ د جملې شروع ته استعمال کړو. زه دا ویلی شم چې when my brother entered to my room, I was watching a drama. When my brother entered to my room. کله چې دغه وین کلاس مونږ د جملې شروع ته استعمال کو بیا بدلته مونږ چې استعمالو کاما. When my brother entered to my room I was watching a drama. زما دغه کار په جاري حالت کې ورور به اتاق ته را داخل شو. دغه د پاست کنټینیوس ټینس دوهم استعمال له د څه سره د وین سره. مونږ بل یک مثال جوړو د وایل سره.
I say Kamran was reading a newspaper while his brother was reciting the Holy Quran. I say Kamran was reading a newspaper while his brother was reciting the Holy Quran. مونږ دا ویل چې past continuous tense مونږ هغه کارونو لپاره هم استعمالوو چې دوه کارونه په یو وخت کې په جاري حالت کې نو کامران واز ریډینګ ا نیوزپیپر دا هم په جاري حالت کې واز ریډینګ ا نیوزپیپر while his brother was reciting the Holy Quran خو ورور یې د قرآن شریف تلاوت کوو دواړه کارونه په جاري حالت کې both of the action were in continuation at the same time or simultaneously دوه کارونه په جاري حالت کې مونږ دا کولی شو چې دغه وایل کلاس د جملې شروع ته استعمال کوو مونږ وایو چې وایل دلته به his brother په ځای مونږ while Kamran's brother بشي while Kamran's brother was reciting the Holy Quran کله چې د کامران ورور د قرآن شریف تلاوت کو he was د کامران به بیا he شي پرونون بشي he was reading a newspaper د کامران ورور تلاوت کو کامران بیا نیوزپیپر یا اخبار لوسته نو کله چې د وایل کلاس مونږ د جملې شروع راولو بیا مونږ دلته یو کامه استعمالو دوهم کلاس سره استعمالو I hope you got that زه مطمئنم چې تاسو په دې باندې پوه شئ دا زموږ سره د past continuous tense د استعمال هغه ځایونه دي او دغه مثالونه دي مثبت سټرکچر خو شو اوس مونږه سوالیه جوړو مونږ دا وایو چې Suleiman was playing football last Friday. سلیمان تیر جمعې په ورځ باندې فوټبال کوو کله چې مونږ تاسو پوښتنه کوو نو دغه واز د جملې سر ته راولو مونږ داسې وایو چې was Suleiman playing football last Friday که کوو نو ځواب به څه yes he was که نه کوو no he was not no he was not زه وایم چې you are listening to me while I was explaining past continuous tense. You are listening to me. You are listening to me while I was explaining past continuous tense. دې کې موږ پوښتنه کولی شو چې were you listening to me? آیا تاسو ما ته غوږ وئ کله while I was explaining past continuous tense که غوږ وئ نو تاسو ویلی شئ چې yes we were که نه وئ no we were not I say you are not sleeping while I was teaching you past continuous tense تاسو ویده نه وئ کله چې تاسو ته ما past continuous tense تشریح کوو دا هغه کار دی چې موږ تاسو نوی کړی مونږه دغه کار په جاري حالت کې نو you are not sleeping while I was teaching you past continuous tense دغه به مونږ سره د منفي جوړولو لپاره سټرکچر دی او دغه مثال دی Ali was not weeping when his father died. Ali was not weeping. Ali جړل نه کله چې پلار محترم وفات شو نو دغه مونږ تاسو د منفي لپاره دغه سټرکچر استعمالولی شو
او د WH لپاره موږ استعمالو what was Ali doing when you called him. What was موږ WH استعمالو was استعمالو بیا سبجیکٹ استعمالو بیا ورب انجی استعمالو او دوهم کلاز استعمالو. What was Ali doing when you called him. علي څه کول کله چې تا هغه ته ټلیفون وکړ. نو موږ سره په WH کې یا why were you crying yesterday. Why were you crying پرون دی ولې چغې وهلې پرون دی ولې ژړل. نو why د ریزن لپاره استعمالیږي او were you crying هماغه د پوښتنې لپاره چې کوم سټرکچر دی د yes no question لپاره هماغه استعمالیږي خو مخته تی WH استعمالیږي. why, where, when, how much, how long, how many او داسې نور. نو why were you crying yesterday پرون دی ولې ژړل. دغه موږ سره د past continuous tense استعمال نه چې موږ تاسو یې څنګه استعمالو څنګه سټرکچر استعمالو. It's enough for today. نن لپاره دا بس دی. If we are live, see you in the next session. که ژوندو په راتلونکي سیشن کې بیا سره ګورو. د یو ښه د باد پرمختللی افغانستان په هیله ښه وخت ولرئ ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه. د الله په امان. زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ.